د کونړ چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین وایي تېره ورځ امنیتي ځواکونو د دغه ولایت مرکز اسداباد اړوند چغان امنیتي پوسته کې د یوه نایابه قیمتي مرغچې په پټه قاچاق کېدو مخه نیولې چې هغه وخت چې موږ لاسته راشي هغه موږ محفوظ ځنګل کې خوشي کوو او پرندګان هوا فضا ته خوشي کوو. دا مرغه زموږ د امنیتي ځواکونو د لاسه د کیرالي پل پوستې نیولی دی او موږ ته خبر راکړی دی او دغه موږ سره همکار دي. په امنیتي برخو کې الحمدلله زموږ سره هر قسم همکاري امنیت ځواکونه کوي. هغه کې زموږ ملي امنیت یعنې استخباراتو شبکه ده او که هغه قومنداني ده موږ سره په هماهنګۍ کې دي. دا چا روان کړی و کوم طرف ته به یې ووړ او هغه یې نیولی و موږ ته خبر راکړه چې دا مرغه موږ نیولی دی. نو موږ ورغلو هغه مرغه م لاسته کړو او تاسو هم دې دپاره راوستی چې هېوادوالو ته وښیو چې زموږ وحشي ژوي محفوظ دي الحمدلله. د تیرو کلونو جګړو او د بهرنیو ځواکونو بېرحمانه بمباریو د کونړ له ځنګلونو ډېر هوایي مرغان او وحشي ژوي مسافر او ورک کړل. خو اوس چې د جګړو غږ ورک دی ډېر مسافر الوتونکي او وحشي ژوي بیرته خپلو ځالو ته راګرځېدلي دي. هو صاحب موږ دا معلومات لرو. دا زموږ په کونډونو کې سپین چرګانو ته موږ ویو دا نو هغه راغلي دي دغه سپین چرګان او مزغرینانو ته ویو دغه غټ غټې وزرې چې لري ښایسته او شنې رقم په رقم دا را پیدا شوي دي. پړانګان را پیدا شوي دي په ځنګلونو کې خلکو لیدلي دي. شرمخان نهایت ډېر شوي دي خلکو نه مالونه هم زیات مات کړل. ساحې ته چې د هغې ساحې ته چې مالونه بر شي هغه ماتوي نو ډېر زیات را پیدا شوي دي. وحشي ژوي زر کې ورته موږ یو ډېر د ښکار خلکو به کوو مخنیوی شوی دی. اوس د هوارې ساحې ته راکوزېږي او ډېر د خوشحالۍ هغه خپلې اوازونه کوي. نو بالمشاهده هم لیدل دي صاحب چې بیخي ځنګلې ډک شوي دي ماشاءالله. د کونړ چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین وایي د وحشي ژوو او الوتونکو د ساتنې او پالنې لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي او په وینا یې چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د چاپیریال ککړتیا سربیره د الوتونکو او وحشي ژوو ښکار او قاچاق وکړي.